چې انسان د زکات مستحق نه وي. زکات نه ورته روا کېږي چې هغه یې قبول کړي، له چا نه واخلي، خپله غني او خپله مالداري او بیا هم زکات قبلوي، بیا هم زکات پسې ګرځي، بیا هم زکات غواړي. دا ډېر لوی ستر جرم دی. قسم دې خبرې ته زموږ په روژه کې د اول سر نه پام نه دی سوی، اوس مو ورته پام سو، خو د فایدې په نیت یې در سره شریکوم. تاسو هم د نورو مسلمانانو سره شیر کړئ چې یو څوک داسې مسله کې ګیر وي چې هغه په خپله ځان جنا وګرځوي، یا بل څوک چې زکات ادا کوي څه د احتیاط نه کار واخلي. عزیزانو، اول دا مسله یاد وساتئ چې دغسې پیسې که 10 روپۍ وي، که 1000، که زیاتې او کمې، دا د انسان لپاره حرامې دي. حرامې داسې حرامې دي لکه غلا چې سړی کړي، داسې حرامې دي لکه د سود او د رشوت پیسې. ولې؟ حق د بل چا دی. غلا هم د بل چا حق دی. حتی که انسان په عقلي دلایل ورته وګوري، دا د غلا نه زیات لوی جرم دی. ولې؟ وجه چې شته، دا خو حق دی د مسکینانو، د همغه محتاجه، د همغه غریبانو، درپدرو، د مسکینانو، د کونډو، د یتیمانو چې الله پاک د هغو لپاره ټاکلی دی چې د هغوی اسره یو د ژوند ترتیب په برابر سي. نو چې پر دې باندې ما او تا ډاکه واچو، ته په خپله سوچ فکر وکړه، هغه انسانان به بیا څه کوي چې هغه یقیني ورته مجبوروي. د هغو چې دغه یوازینۍ اسره وله، کاروبار نه لري، تجارت نه لري، د ګټې یو څوک نه لري، ګټه نه لري، مثال یا مریض دی یا درپدره دی نه، نو چې پر هغو باندې ما او ته دلته دا اوبه په ورخې زناکاټ کړلې، نو خدای که ما او تا نه وي ځینې اخیستې هلته تللې، تر هغه غریب و مستحقه پورې ورتللې. ته بره په خپله لږ سوچ فکر وکړه. له دې د وجې که یوه بیا تورسر یو بل یو مسله یو پیښه وسي، یو سخته پیښه وسي، یو د عزت خرابېدلو مسله وسي، د دې ذمهواره به څوک وي؟ دویمه وجه دا ده، زکات یوازې الله پاک جل شانه داسې نه دی فرض کړی چې ته زکات ادا کړه. نه لمونځ دا رقم دی، نه حج دا رقم، یو حکم هم دا شانتې نه دی. هر حکم خپل ځان ته قوانین او ترتیب لري. د زکات یوازې ادا کول الله پاک نه دی غوښتي چې پیسې راواخله او ویې غورځوو در کور شاته چې در دیواله واوړي، بس درسته زکات وایستل سو، یا بس د خیر سره راواخله او بس سره ویې پاشه 100 پیسه راوغورځوو. خو د یو څوک به واخلي نو آباد خو به نه وړي، په کوڅه کې به هم څوک واخلي. یا لکه څنګه چې د زکات ادا کول د الله پاک حکم دی، دغه شانتې الله پاک دا حکم کړی دی چې ته در مستحقه فریم ورسوه. یو سړی په دې مکلف دی که چېرته فقیر، غریب او درپدره مسکین غریب وي، ته په حال خبرې وارې کړه، دا مور ته چې زکات دی. د زکات د خپل قریب ته ورکول هم په دې وجه ښه دی، په دې وجه ډېر زیات فضیلت لري چې د دې قریب او د شناخته په حال انسان خبرېږي چې محتاج دی که نه دی. د نابلده او د دغه والا په حال سړی نه خبرېږي چې حال یې سره مشکوک یي، لکه دا اوس فنډیشن والا. له دې خاطره نو که چېرته هغه بیا دویم پړاو کې دا دی که ته د چا په حال نه پوهېدې، ته ورته ووایه چې ته زکات ورکوې، که ته د زکات مستحق یې یا دا د زکات پیسې دي قبول یې کړه. نو که د موږ ته د زکات مستحق ولو، مثال ته راواخله، نو د زکات قبول کړه. که نه وی مستحق، ډایرکټ ورته ووایه چې زه نه یم مستحق، بل چا ته یې ورکړه، الله دې تا ته خیر درکړي. سر هم په خلاص وکړه. یو ځل بیا دا خبره درته وکړه. ګران ورونو، اوس دلته مفتي شفیع صاحب رحمه الله، مفتي رفیع عثماني صاحب چې د هغه زوی دی، هغوی یو نااشنا خبره نقل کړې ده په دې باب. وایي په دیوبند کې زموږ یو قریب ولو، په قریبانو کې دې قریب سره د دې چې مستحق د زکات د اخیستلو نه و، بیا به ما زکات اخیستی، لکه په دې افت باندې دنیا اخته ده، پسې ګرځي، کور له پسې ورځي، هلته دروازه ورټکوي، په بیټه کې هم نه پرېږدي، په دوکان کې هم نه پرېږدي، رقم طریقې دا دعا وکړي په ګردو په شریکو چې خدای تعالی دې موږ ټول پر صحیح لاره برابر کړي او صحیح لاره دې الله دې موږ ټول ته هدایت وکړي. نو هغه ماغه ولو چې بیا وایي دا زکات یې اخیستی، وایي څوکه د دې سړي په کور کې پریشانۍ را شروع شولې. وایي دی قریب یې نه و، داسې څوک نه و چې په یو سخت افت او سخته ستړي اخته و. زکات د مسکین، د غریب، د درپدره، د بېوزله، د کونډې حق دی. قرآن کریم کې الله تعالی د یتیم په حق کې څه فرمایي؟ انما یاکلون اموال الیتامى ظلما. څنګه آیت قرآن کریم زما څنګه د مکمل ير دی نسم درته ویلی، خو دومره یاد وساتئ چې په هغه آیت کې الله پاک فرمایي تاسو چې څه خورئ هغه اور دی چې په ګېډه کې اچوئ.
دا اور دی کې زره کشم ځان لکه تر کشي بل مسلمان که هر څوک دا کار کوي دا اور دی چې انسان په خپل خېټه کې چي. په حدیث شریف کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک فرمایي هغه غوښه چې په حرامو باندې نشوه و نماو کې وځيږي چاغسي پنډسي او پیدا سي دی هغو له ټولو نه مستحق هغه د جهنم اور دی. د دې د تویولو لپاره د دې د ویل کولو لپاره بیا انسان جهنم ته خامخا ځي. یو پلا د جهنم اور ته وګورئ بیا نو بیا دا خبره تاسو وګورئ نو مفتي شفیع صاحب رحم الله فرمایي مفتي رفیع عثماني صاحب وفات صلی الله تعالی غیر رحمت دواړه ګرد ټول مسلمانانو سره وګرځي نو هغه وایي وی موږ د خپل قریب حال په خپل بیا لیدی چې یو وخت به داسې ول چې یو ښځه به 3 واره کونډه سو اولاد څوک نیونیان څوک یو رقم څوک بل رقم څوک بل رقم ګر سره د انسان دا نفس څنګه قبلې چې ته د کاروبار کولی سي رړې وچلو رړې نه ده څه سمانه نیږي پر تړه باندې هغه مثال بیا د ډېر مافي پیاز او ګندنه او دغه بلاوي د شانه پتونه خرڅ خدا څنګه د انسان نفس قبلې چې انسان به بل چاته لاس ونیسي. خدای دې میال اولاد او هر مسلمان دې وساتي. په کار خدا د چې انسان یې وګټي او بل تیم ورکړي نه دا چې انسان د هغه په لار کې رکاوټ جوړ شي. ګرانو عزتمندورونو د دې لپاره خلکو رقم تلکې درولي دي رقم دومره رقم دامونه چې پکې پساو بسي. ورونو اوس بله مسله تاسو دا یاد وساتئ دا ولرئ یادم که یو زکات چا داسې چاته ورله ورکړي چې هغه په خپله مستحق نه و علما لیکي چې تا ورته ویلي نه چې تا یې پوره کوشش د رسولو د مسکینو در محتاج پرې نه کړي دا زکات دې نسي کېږي. زکات په مسجد په مدرسه په پول په مسافرخانه په هسپتال په دې جوړولو کې په یو شي کې نګاریږي نه تګاروي سي ته د خدای کور نه د بیت الله د کعبې پوښ نه سي پر بدلولی ولې عزیزه دا د مسکین د غریب حق دی. په مسکین او غریب کې بیا اول خپل قریب که په قریب کې یو داسې پریشانه ولو لکه یو ناجوړه چې په لاعلاج مریضي باندې اخته وي نو هغه خو هغه د پیسې غواړي خو دوا غواړي اپریشن غواړي او بله مسله غواړي په پښو شوټ دی او بله مسله ده د دې اول مدد چې دی هغه پر قریبانو لازم دی. دا داسې نه ده لکه نون میډیا والا د دې دا مسله ده د خلکو عزتونه یې لیلام کړل. زه دا نه وایم چې د مسکین سره د مرستو مدد څوک نه کوي خو نه کیمرې ته مه لګه کیمرې دوربینان مه ورته لګوئ. دا دوربینان چې مه ورته ولګول د بل طرفه ریا در باندې راغله د ریا د وجې چې تا لک نه چې کرور لک روپۍ د صدقه کړي د ولاړې په خاورو کې توی شوې خدای پاک تا ته نه دی محتاج ته ورته محتاج یې ښه په ښه اندازه په پټه په غریب په کور باندې وګرځوه څونه خوند به کوي چې یو مالدار روانېږي د الله تعالی د رضا لپاره د یو مسکین دروازه ورټکوي او هغه ته وایي چې حال دې څنګه دی زکات واخله دومره پیسې دا د واده کار در کوم دا وکم سر خو په خلاص به دې خبرو. نو مفتي شفیع صاحب رحمه الله او تقی عثماني د مفتي رفیع عثماني صاحب تقی عثماني صاحب ورور دی نو هغه مبارک به ویل چې موږ دا کورنۍ پیژندو چې تر 3 نسله پورې هغه سپین ږیري چې موږ وی پیژندي د دیوبند کې کورولو دیوبند په علاقه کې چې دیوبند اوس موجود دی وی هغه وفات سو بیا دغه وروسته نور د ګرته کور نه د 3 نسله پورې مفتي شفیع صاحب وی 2م نسل ولیدي مفتي رفیع عثماني صاحب ما 3م نسل ولیدي د 3م نسله پورې هغه اثر پکې وای زما پلار به ما ته ویله یا موږ کورنۍ ته چې په دې مشکل دا چې دا کورنۍ د یو شي چې سر کاږي په بل شي کې مشلي په بل شي کې سر کاږي د بل شي کې مشلي په بل شي کې سر کاږي په بل شي کې مشلي د دې وجه دا بل په دې خاص غټه ګناه نه دی اخته د دې غټه ګناه هغه دغه زکات قبلول دي. لذي لحاج عزیزانو دا د ځان لپاره ګټه مه ګڼئ ګټه که ده نو د جهنم ګټه ده نور نو ستاسو په کار ده چې په وس مې نه پر څه لپاره انسان د روژه مات سترخان وغواړي مې غوړوه د هغو غریبانو پیسې مې انسان ورخرابې کې عادي کیمرې ورته لګېدلي دلته ما زکات دلته بیا چې در سره رالې ته د دې څه تنخوا نسي ورلګولی ته د دې څه تنخوا نسي ورلګولی دا مصارف چې ته پر زکات یا مثال په دغه په دیګو په اشپزو په دې کیسو باندې ته سره تقسیمې دا اوس تا ګټه وکړله او که دغه که دې پیدا وکړله هلته یو غریب راولاړېږي د لوږې مري در په دره دی بیا موږ ورسو د یوې زنانې هغه ویډیو راواخلو په دنیا دغه موږ د خپلو پیسو د راټولولو لپاره زرې وګرځولو په له قسم درته په الله اخلمه
چې افسوس داسې مه کوئ، له دې کار نه په کلکه ځان وساتئ. بله لار د ځان لپاره انتخاب کړي، بله لار د ځان لپاره انتخاب کړي. څنګه درته وایم نو خدای پاک دې وکړي چې دا زما خبرې د نفع او د فایدې وړ درته ګرځېدلې، نه د نقصان، نه د داسې مشکلات چې تاسو په ځیر سوي یاست. السلام علیکم ورحمت الله. او بله یوه مسله زموږ نه پاته سوله په اخر کې، هغه دا ده چې زکات په خپل لاس ادا کول. په خپل لاس ادا کول. اول خپل قریب دی، د قریب په حال سړی ښه خبرېږي چې قریب د مسکین او محتاج ورته درفدره یي، یا هغه دا شانتي چې په داسې یو مشکل اخته یي لکه د هغه پوره وړی سوی، په یو داسې یو فتح کې رامبتلا سوی. علما فرمایي اکثره چې بیره ده چې تی بل ځای زکات ادا کړي چې خدای درنه قبول هم نه کړي، ولې ته دغه په سترګو نه وینې. نو دا زکات د مسکین او مسکین ستا خپل قریب دی چې د قرابت حق پکې پالل هم کېږي چې دا زکات هغه ته ورکړي. یو ثواب الله پاک که صدقې که زکات هغه به د دې خپل زکات درته درکړي. که ته په خبر وې په یو چا په پوهېدې یا هغو درته ویلي ول، نو ته هغه د بیا دا مه وایه چې دا د زکات پیسې دي، ستا د زکات پیسې صحیح کېږي. او که نه وې په خبر د هغو لپاره بیا ته دا ورته وایه چې دا د زکات پیسې دي، که زکات مستحق یې واخله قبول یې کړه. نو اوس د هغو مسله سوله که چېرته تا ورکړلې او تا دا ورته ویل چې وروره زکات پیسې دي، بیا هغه چې واخیستلې قبول یې کړې، که هغه د زکات مستحق نه و، ستا زکات ادا سولو، د هغه خپلې غاړې بندې سوې، الله بلا به ګردنې ملا. او دویمه مسله دا چې په خپل لاس ادا کول، په خپل لاس ادا کول. که تا یو چا ته دا پیسې ورکړلې چې دا واخله په زکات کې، مثال د زکات پیسې دي ورکړه لکه فنډیشن والا په مسکینو غریبانو باندې وبېشه، هغه که د دې نه 10,000 پرې راوګرځولې، که 50,000 بې ځایه مصرف کړلې، ستا هغه نورې پیسې به د زکات چې مسکین ته یې ورسولې خو به ادا سي، نورې نه ادا کېږي. حتی که یې د ځانه سره ګردې راوګرځولې، دا ګردې پیسې ستا غاړې نه دي خلاص سوي. له دې وجې خو هر ټبراور خاندان او پار کلي او هر علاقه کې دی ځای نشته چېرته د مسکینان غریبان در په دنه نه وي. ډېر زیات مالداره کم یو، مسکینان ډېر. نو د دې په خاطر باندې دا خبرې مې در سره یاد وساتئ. زه د هېچا سره څه شخصي غرض و مودا نه لرم، خو دا خبرې ډېرې بدې را باندې لګېږي او ډېر بد خوند کوي چې یو محتاج دې پاتېږي او بې احتیاج دې یو څوک له دې نه کاروبار او تجارت جوړي او هله وي موږ ترخان لګولی دي، پاکه ږیرې خریلي وي، د رسول الله دا حدیث دی. او ترخان دې لګولی چې سترخان مثال موږ د روژې سترخان خپل زکاتونه صدقې وکړي، موږ له راواست وي چې موږ دلته مصرف کوو، هلکه چې په وسه دې نه ده په تا ته چا دا مشوره درکړه چې ته دغه دسترخوان وغوړو؟ مشورې والا دې څوک دی؟